بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدمندو لیدونکو سلامونه، نیکې هیلې او احترامات. درنو ملګرو، د میډیا د لارې به تاسو ته بهتره معلومه شوي وي چې دغلته په تورخم، ډاکا او ګوډکو په دغه دریو ساحو کې یو میاشت مخکې یوه وبا راغلې وه چې په هره کورنۍ کې څومره غړي وو د یو فامیل، هغه ټول په دغه وبا باندې اخته شوي وو، په کورونو کې پراته وو. یو طرف ته غربت دی، دغلته چې څومره مزدوریانې وې، څومره لارې ګودرې وې، هغه ټولې بندې شوې وې. بل طرف ته داسې مریضان په دغو کورونو کې پراته وو، باور وکړئ چې د دې وس یې نه و چې دوی یو شخصي ډاکټر ته دوا وکړي. په کلینیکونو کې، دولتي کلینیکونو کې هسې هم دواګانې ختمې شوې او نشته، نو هیڅ وس د چا نه و برابر. ډېره یوه داسې وبا وه چې دا اوس هم په کورونو کې موجوده مریضان پراته دي. که په کورونو کې 10 وي 10 پراته وي، که 15 پراته وي. د دې دپاره موږ د میډیا د لارې هم په خلکو باندې غږ وکړه چې د دې باید مخنیوی وشي. حکومت مو خبر کړو، خو بدبختانه چې تر اوسه پورې کومه داسې مرسته د حکومت لخوا ونه شوه چې دغه وبا پې کنټرول شي او نورو سیمو ته انتقال نه شي. خطره یې دا اوس هم چې دا ښارونو ته، د ننګرهار نورو سیمو ته انتقال شي او په لنډ وخت کې ټول افغانستان ته ورسېږي. خدای دې نه کړي. موږ یو څه ملګرو د شهید ماما زرغون شاه د خیریه بنسټ د غړو په شمول په ننګرهار کې د دوایي څومره شرکتونه چې وو هغوی باندې وګرځېدو. هغوی د کور ودان وي، یو څه دوا مرسته یې وکړه د شهید ماما زرغون شاه خیریه بنسټ سره. او دلته په ګوډکو کې په نن ورځ باندې او په ډاکا کې هم د څه ځوانانو په منډه ترډه باندې د هغوی په همکارۍ باندې دغه دوا هغه اړمنو مریضانو ته ورکړل شوه. همدارنګه په ګوډکو کې د المقدس خیریه بنسټ د غړو په همکارۍ باندې دغه دوا توزیع شوه. ډاکټر صاحب چې زما تر څنګ ولاړ دی، کور یې ودان، نور مریضان یې پرېښودل او تمامه ورځ د موږ سره دغه هلې ځلې وکړې. دوا یې په خپل باندې د نظر نه وایسته او هر مریض ته به یې د هغه د مرض مطابق هغه دوا ورکوله. نو د شهید ماما خیریه بنسټ لخوا 4,500 مریضانو سره داسې مرسته وشوه چې ډاکټرانو سره یې ورته نغدې پیسې کېښودې او مریضان به یې ورته لېږل. په دغه دواړو کریو کې چې څومره کونډه یتیمو، هغه اړمن غرباو، هغه بې سرپرسته خلک وو چې هغوی د مزدورۍ د ګټې وټې څوک نه وو، کم از کم چې دغه ډاکټر سره اعتبار هم نه و، دغسې مریضان یې راټول کړه د دغه ملګرو په مټ باندې، د دوی په همکارۍ باندې، او هغوی ته یې تداوي وکړه. خو دغه مرستیا داسې مرستیا تاسو ته ډاکټر صاحب هم په دې باندې یو څه رڼا واچوي چې په یو ځل سیرم ورکولو یا په یو ځل دوا سره دا سرته نه رسېږي. داسې مریضان دي چې 11 ځلې 12 ځلې سیرمونه او دوايانې وکړي، خو اوس هم په کورونو کې پراته دي. ټول هغه ملګري چې په ښار کې شرکتونو والا دي، موږ سره یې د دوایي مرسته وکړه. هغوی له دې الله رب العزت ته د بېل بېل دوایي، د بېل بېل ګولۍ، د بېل بېل شربت او د هر څه نیکې بدلې ورکړي. زما نوم توغان دی او د غریبۍ د وجې نه زما 14 مریضان پراته وي او والله چې دا وس مه نه وه چې زه چېرته لږه دوی وله وکړم، ځکه چې دوړې وس هم نه وه. او بس الله پاک د سره ښه وکړي چې دا چا دغه مرسته کړې ده او چې چا نور کومک د لاسه شین دی زموږ خلکو سره چې وکاندې او ښه به خوشحاله او راضي به یې تر او الله د سره هغه دنیا موله ورکړه او دا دنیا د مولا وله ورکړه. الله دا دواړه جانبه کامیاب کاندې او ډېر ښه یې وکړه چې دغه مریضانو دویي او سامان یې راولګل او موږ په دې خوشحاله یو. او صاحب مریضان راته پراته وو، ولاکن دا وسه شوي چې لې ډاکټر له ویسو او لې بل پله ویسو، خو بس دغه لوی علام شته او دغه سړي سره الله ډېر کومکونه وکړي چې دا چا دا مرسته راولګوي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر ضیاء الرحمن د ننګرهار ولایت د دور بابا د ګوډکو سیمې اوسېدونکی. د ټول اول به زه په ډینکي وایرس باندې یو څو خبرې وکړم چې د ډینکي وایرس څنګه راغی دلته او څه مشکلات پېښوي. د دې اول کم پازیټیو ټیسټونه چې دا په تورخام کې راڅرګند شو، هغې نه تورخام نه پس بیا دا ګوډکو سیمې ته راغله. مخکې موږ د امارت اسلامي او د حکومت نه او خیریه بنسټونو او دغو نه موږ غوښتنه کړې وه، خو د حکومت لخوا یا اسلامي امارت لخوا موږ سره هېڅ مرسته اوسه پورې نه ده شوې. نو اوس د شهید ماما زرغون شاه چې دی، د هغو خیریه بنسټ چې دی هغه په دې کې امداد وکړو، شرکتونو باندې وګرځېد جلالاباد کې، هغو نه دا دوایانې راوړې. د دې ملګرو په وساطت باندې زما موږ شاته چې ولاړ دي دغه ټولو په تقریبا دې کې ډېر زیات وروسته 2-3 ورځې 4-5 ورځې دو پسې منډې والي او په هغې په وجه باندې دو دلته دا دوایي راوړه.
نن تقریبا د دوی چې دا تقریبا 100 کسو ته موږ دا توزیع کړه 100 کسو ته دا دوی موږ ورسره ان شاء الله یو څو کسان نورم پکېږي ماسپښین به هغه نورم ګورو. ډینګي وایرس یو داسې وایرس دی چې دا ډېر انتهایی خطرناک دی، ډېره زیاته تبه ورسره انتهایی شدیده تبه 106 107 تبه ورسره. بل دا وایرس چې دی د ډیوریشن د 4 ورځو نه واخله تر 12 ورځو پورې دی. او دلته خلک چې دي ډېر زیات غریبان دي، هغوی دا وس نشته دی چې هغه تقریبا د علاج دی دا ټریټمنټ ډېر اوږد دی، نو په یو ځل باندې څوک نه جوړېږي. نو د دې لپاره چې دا د دې کې فیور ډېر زیات وي، هغې ټمپریچر د کمولو دپاره د دې دپاره پیراسیټامول یا سیرم لګول ضروري دي. دا یو سیرم سره نه جوړېږي، نو دې لپاره چې د پیراسیټامول سهار او ماښام ولګوي نو د یو مریض تقریبا 10 یا 12 سیرمونه راځي. نو د دې کله چې 4 ورځې نه تر 7 ورځو پورې دا ورځې تېر شي بیا د ټمپریچر په لو کېږي. نو دلته خلک ډېر زیات غریبان دي. نو داسې واقعیات ما سره شته، که زه چې تاسو ته واقعیات ووایم نو کېدای شي تاسو ډوډۍ هم خوند درنه کاندي. بله ورځ یو 3 زنانه راغلې ماته یې ویله چې ډاکټر صاحب 4 ورځې کېږي چې موږ تبه ده او تکلیف ته راته او 4 ورځې کېږي چې نه مې یو ګولۍ خوړلی، نه شربت خوړلی، نه سیرم اچولی دی، نه چا راسره مدد کړی. صرف دومره یو ستن موږ ته ووهه چې دا شپه زموږ تېره شي. 3 کسان یو 3 ستنې راته ووه که ستا وس دا 3 ستنې راته ووه کنې بیا هم کور ته ځو. نو هغه هم په ژړا شو، زما سترګو نه هم سره اوښکې لاړې. نو خلک ډېر زیات غریبان دي. زه په دې ټولو خلکو باندې غږ کوم چې د دې غریب ولس سره خدمت وکړه، د غریب ولس لاسنیوی وکړه. ستاسو په 1000 روپۍ په 1500 روپۍ باندې تقریبا ستاسو 2-3 مریضان دا اټینډ کېږي. نو په 1500 روپۍ چې هر یو سړی دغسې کوشش وکړي نه ټول خلک د دې مشکل نه وځي. بل مخکې ما دا ویلي وو چې که چېرته د نورو علاقو هغه یا د حکومت هغه دا د دې مخنیوی ونه کړه دا به نورو علاقو ته غځېږي. او همغسې وشوه چې اوس ډکا او ګردای او مارکو او جلبات تر دې چې څوبي او دې ټولو ځایونو ته ورسېده. نو دا وبا چې دا یو صرف موږ نه ده، دا ټول له درځي. نو ټول له مخنیوی پکار دی، موږ ټول له پکار دی چې ټول راوچه شو د دې مخنیوی وکړو. الله تعالی دې هر څوک د دې مرض نه وساتي. ډېر انتهایی سخت دردونه دي، ډېر انتهایی سخت مشکلات دي او هیڅ یو شی خوند به نه درکوي. کرونا چې ده هغه د دې په مقابل کې ډېره اسانه ده او هیڅ مشکل هغې کې نشته دی، ځکه چې هغې کې صرف بس هغه سړی ګرځېدی را ګرځېدی نشي، خوراک نشي کړی، خولې خوند یې خرابوي. د دې تبه ډېره زیاته، سر درد، پښو درد، ملا درد، زړه راډه کېدل، نو ډېر مشکلات دي پکې. اوس د چې کومه مرسته شوې ده د شهید محمد زلمشاه د خیرات بنسټ له مخه هغې ډېره شکریا ادا کوم او زه ډېر شکرګزار یم. بل زه چې ما د خپلو ملګرو ته د المقدس خیرات بنسټ ملګري چې دي دوی ته ما ویلي دي چې زه چې خلک د ورځې خدمت کوي زه تاسو سره شپې کوم. نو نن ما خپل مریضان هر څه پرېښوده د دوی په خدمت کې، د قوم په خدمت کې. زه مخکې هم ودرېدلی یم، اوس هم ودرېږم، بیا هم درته ودرېږم. نو ومن الله توفیق. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب. درنو ملګرو، ډاکټر صاحب چې څه وویل دا یو روڼ حقیقت دی. په نن ورځ باندې که درته ووایم چې مریضان ټول زموږ خپل مریضان دي، که هغه ډاکټر صاحب له راځي او که زموږ د دوایي له راغلي دي، خو هغه مریضان چې کوم اړمن وو موږ ورته پرچې ورکړې وې، موږ ورته کارټونه ورکړي وو، هغې نه په غیر ډاکټر صاحب ته ډېر زیات مریضان پراته وو، خو دغه خپل خدمت وکړو. الله رب العزت دې ته هم نیکې بدلې ورکړي. تاسې ټول ملګري کوم په هېواد نه بهر یاستئ، کوم په هېواد کې دننه یاستئ، دا مه وایئ چې که زه 500 روپۍ ولګم دا به د شرم خبره وي، یا 100 کلدارې ولګم یا 100 افغانۍ ولګم دا به د شرم خبره وي. ګوره چې هر څه مو وشي دغه مو وخت دی. باور وکړئ که یو سیرم هم ستاسو یو مریض ته ولګېده او هغه الله رب العزت په دې باندې جوړ کړه، شفا یې ورکړه، دا غټې بدلې به درته الله رب العزت درکړي. ستاسو په فامیل به الله رب العزت دغسې حالات نه راولي. ډېر یو بد حال دی. که تاسو چېرته دلته راغلی د سیمې نظارت مو لږ دې نه وکړو نو تاسو به ډېر د خفګان سره مخ شئ. څومره مرسته مو له وسه کېږي درنو ملګرو، نو په دغه برخه کې که څوک سیرمونه اخیستی شي، دوا اخیستی شي، یو پیراسیټامول یا نور داسې دوی یو پاکټ ګولۍ هم اخیستی شئ، موږ سره د دوایي مرسته وکړئ، موږ ورباندې خوشحالېږو او دغه مریضانو ته به مو ورسېږي انشاءالله. ډېره زیاته مننه.